بسم الله الرحمن الرحیم. د فاست بوکس د تجارتي محاسبې سافټویر دی. د ویډیوګانو سلسله ده د ټریننګ. راځو په د ویډیوګانو په دې برخه کې موږ او تاسو د ترانزیت بخش تشریح کوو. ترانزیت څه دی، څه رقم کار کوي او ولې موږ استفاده کوو، ضرورت یې څه دی. راځو په ترانزیت باندې کلیک کوو. ترانزیت عموما چې کله تاسو جنس په چین کې رانیسئ، په کابل کې رانیسئ، په هرات کې رانیسئ، په دوبۍ کې، په انډیا کې یا په نورو ممالکو کې رانیسئ او هغه چې تر خپل شرکت تر خپل دوکانه پورې رارسوئ، خو مختلف نوع مصارفات کې د ګمرک مصارف، د ترانسپورت مصارف، د موټروانانو مصارفات، مختلف مصارفات کوي نه. نو هر څونه مصارفات چې کوي، هر څونه کسان چې تاسو سره په دې ترانزیت کې مصرف کوي، هغه دپاره تاسو ټول باید دلته کاتې ولرئ. صحیح دي؟ کاتې خو تاسو جوړولی شئ په ترانزیت. که هم نسوئ جوړولی، د سافټویر کې د مرستې برخې ته ولاړ شئ او دلته هم پښتو انتخاب کړئ او دلته به هم په IR منیو کې د کاتو جوړولو طریقه، د کاتې جوړولو زده کړه او طریقه دلته به تاسو ته ویډیو ښکاره شي. دغه ویډیو به مازې وګورئ. صحیح دي؟ انشاءالله تعالی کاتې به مو بیا هم زده شي. نو راځم زه په ترانزیت دلته تشریح کوم. ترانزیت باندې کلیک کوم. ښه، ترانزیت چې کله موږ ثبت کړي وي، هغه به ټول موږ ته په دې لیست کې ښکاره شي، لکه د نورو صفحو لیستونه چې وه، د یم په هغه شکل فلټر لري، هغه رقم لیست لري، هغه رقم سرچ لري، هغه رقم شو انټریز لري چې څو دانې انټرنې په یوه صفحه کې درته ښکاره کړم. هغه پلټن لري، هغه د نن ورځې حساب لري. دا مفرز ده دي. راځم نوی ترانزیت ثبت کول باندې کلیک کوم. کله چې موږ ترانزیت ثبت کوو نوی، دلته ماته وایي وایي ستا د ترانزیت کرنسي کومه یوه ده. البته دغه یو ځای فکر کوئ، کله چې تاسو جنس رانیولی او تاسو ته بیل راسي، که چیرې ستاسې بیل په هره کرنسي وي، تاسو به دلته هغه کرنسي د ترانزیت لپاره هم بیس کرنسي انتخاب کوئ. دا عمومي بیس کرنسي ده. صحیح ده؟ تاسو چې په مختلفو هره کرنسي باندې تاسو ترانزیت ولرئ، ډالر، کلدارې، افغانۍ دی، بیا ټوله بېرته دغه کرنسي ته اړوي. فرض مثال تاسو په چاینا کې خرید کړی دی یا مو په دوبۍ کې خرید کړی. په دوبۍ کې چې مو خرید کړی دی په ډالرو باندې دی. صحیح دی؟ په کوم تاریخ باندې د ترانزیت تاریخ ورته واچوئ. صحیح دی؟ د ترانزیت سیریل نمبر خپله دی 4 راغلی، بلټي نمبر پر کوم نمبر بلټي باندې تاسو ته دغه جنس راغلی دی 4 ترانزیت کمپنۍ کومه کمپنۍ ده؟ فرض مثال تاجلاین په نوم باندې کمپنۍ ده د ترانزیت. صحیح دی؟ تاجلاین ترانسپورټ کمپنۍ مې دلته ولیکل. صحیح دی؟ هر ترانزیت کمپنۍ چې هغه تاسو ته کمپنۍ نوم لیکي. ښه، اوس نو دلته موږ راځو چا مصارفات را سره اجرا کړي دي. اسدالله شرکت میرویس نیکه بس ترانسپورټ دی. دا خو نو موږ هغه نور نه دي رسولي. دلته باید موږ تاجلاین ته کاته ولرو. یو دانه کاته به زه جوړه کړم، شاید ستاسو به هم تکرار شي. نوې کاته جوړول باندې کلیک کوو په کاتو کې او دلته هم تاجلاین لیکو، تاجلاین ترانسپورټ، او دلته هم باید موږ ترانزیت انتخاب کړو. ترانزیت کاتې موبایل نمبر دلته باید موږ واچوو چې هر څو یې موبایل نمبر یې زوړ حساب که چېرې تاسو د تاجلاین قرضدار یاست، نو په رسیدګي کې ولیکئ. صحیح دی؟ فرض مثال 2000 ډالر یې موږ زړه قرضداران یو او دلته به هم ورته ولیکو چې انتقالي حساب از کتاب جلد 2 صفحه نمبر 23. دا به ثبت کړم. فکر کوم کرنسي مې نه کړل انتخاب، زه به دا ایډیټ کړم. دومې صفحې ته به راوړو. په اوله صفحه کې نشته تاجلاین ترانسپورټ کمپنۍ، دا به زه تغییر کړم او دغه زوړ حساب چې ما دلته 2000 ډالره لیکئ هغه بیرته ولیکو. کرنسي به انتخاب کړو. که کرنسي انتخاب نه کړو نو بیا نه راځي هلته حساب. صحیح شو؟ کرنسي به انتخاب کړو. ښه، کاته جوړه شوله ترانزیت کمپنۍ تاجلاین کمپنۍ ته. صحیح دی؟ اوس راځم دلته ترانزیت ته راځم. په ترانزیت کې زه باید انتخاب کړم. اول د وارې موږ بیس کرنسي انتخاب کوو. صحیح دی؟ نوی ترانزیت ثبت کول. بیس کرنسي ته راځو. ډالر د زموږ بیس کرنسي او تاریخ مو هم د نن تاریخ ور واچوو یا هر تاریخ چې تاسو راچوئ. بلټي نمبر دا هم زموږ د بلټي نمبر 44 او دلته تاجلاین لیکو. تاجلاین ترانسپورټ. صحیح شو؟ ښه، حساب دلته انتخابو. څوک انتخابو؟ تاجلاین انتخابو. دلته موږ ته یوازې د ترانزیت مربوط کسان راځي، نور کاتې دلته نه راځي. تاجلاین ترانسپورټ انتخاب کوو. کرنسي کومه کرنسي؟ تاجلاین موږ سره دا جنس د چاینا څخه راوړی دی. فرض مثال صحیح شو؟ تر کابله پورې. صحیح دی؟ په څو یې راته راوړی دی؟ په 2000 ډالره باندې. دغه زموږ د دغه بیل ده، یا 2 بیله یا 3 بیله، هر څو بیله چې په 2000 ډالر باندې. صحیح شو؟ تفصیل مصرف ورسره ولیکو. له دوبۍ څخه
یا له چاینا څخه پر مثال تر کابل پورې ترانسپورټ یا ترانزیت دا بل ته ور واچو. صحیح دی. اوس نو ښه کرنسي خو نو بالا ضرورت نشته چې موږ دا تاجلاند یا دا نور ترانزیت سیریل نمبر یا تاریخ چینج کو. اوس نو موږ راځو دویم شرکت ته. بیا د کمیشن کار ریاست دلته په کابل کې کار خلاص کړی دی زموږ د هغه بیا په افغاني باندې کار خلاص کړی دی. دغه د ګمرکو د محصول حساب پر مثال دی په 2 لکه افغاني باندې دغه زموږ حساب کار هلته خلاص کړی دی. سیسو دلته به ورته ولیکم چې د ګمرک مکمل کار به زه ورسره ولیکم. سیسو تفصیل دا به هم دې ستر واچو. ګوره بیس کرنسي خپله ډالر ته دی اوړي. صحیح دي. 2294 ډالره کېږي. دا ور واوښتل خپل اتومات که چیرې په اوه.1 دغه کرنسي نرخونه دلته بیا موږ نور نرخونه راچول. دا په دې اساس باندې موږ راچول دي په خاطر د دې راچوو چې په دغه تاریخ باندې چې تاسې اسدالله کمیشن کار سره خبره په د افغاني کړې وه نه هغه چې دا کار خلاص کړی دی هغه وخت ممکن ډالر په بله کرنسي باندې و. نو په دې خاطر باندې موږ د دغه کرنسي د نرخونو سره دلته ارتباط نه دی ورکړی. دلته ولې چې که چېرې د دغه کرنسي د نرخونو سره ارتباط ورکړو نو بیا خو هغه د نن په نرخ باندې ډالر اړوي. صحیح دي. نو په هغه کې بیا تاسو تاواني کېږي یا ګټمن یا به حساب دقیق نه راوځي. نو په دې اساس باندې دلته موږ تاسو کته کرنسي لیکلې ده. پر مثال په دغه ورځ باندې ډالر په 6.80 صحیح دی. او مبلغ یې څو دی 2 لکه افغانۍ دی. 2621 ډالره شول. دغه رقم بیا نو د کابل څخه بیا تر دې ځایه پر شرکت میرویس نیکه بس ترانسپورټ راوړ دی. هغه هم په افغانۍ باندې ښه په څو یې راوړ دی په 20,000 افغانۍ په 25,000 افغانۍ ور واچو. له کابل څخه تر کندهاره پورې سیسو دا بل ته مزدغه ولیکو. ګوره د زموږ د یو کانټینر یا د کارتنونه یا هر سامان چې دغه بیل ده صحیح دی هغه مو ټول دلته واچول. دا 25,000 افغانۍ د 340 ډالره شولې. دې په دې ورځ باندې بیا په څو نرخ چې میرویس نیکه بس سره موږ خبرې وکړلې په دې ورځ باندې بیا په 6.90 ډالر صحیح دی. نو بس دا به ثبت کړو. دا مو ثبت کړي ترانزیت ان شاء الله الرحمن په ترانزیت مو سره خلاص شوی دی. ښه اوس خدای دا موږ ټول ثبت کړی دي. جمله مصارف ګوره په دغه تاریخ باندې په دغه بلټي نمبر تاجلاند کمپنۍ موږ سره راوړ دي. شماره د ترانزیت موږ د 4 ده. جمله مصارفات موږ د 16 غلي 4,940 ډالر په دې کې افغانۍ هم شامل دي په دې کې ډالر هم شامل دي نه د درو کسانو پیسې پکې شامل دي. خو ټول موږ بیس کرنسي ډالر ته راولي ځکه زموږ خرید په ډالر باندې سعودي په دوبۍ کې پر جنس باندې تقسیم شوی مصرف. دا خو تر اوسه پورې موږ پر جنس باندې نه تقسیم کړی چې موږ ته تمام شد قیمت راوځي. نو وایي دغه پیسې ستاسو باقي پرتې دا ته باید پر جنس باندې تقسیم کړي چې تاسو تمام شد قیمت دقیق راوځي چې تاسو به ورځ په ګټه تاواني نه شي. نو راځو هغه بیل هم رسو. صحیح دی. تاسو داس فرض کړئ چې موږ شرکت امین لیمیټډ څخه رانیول بیا وه ځکه بل شرکت ما سره ثبت نه دی. شرکت امین لیمیټډ بیل وګورئ چې په هر نمبر بیل وي تاسو ته هغه نمبر دلته ور واچوئ. صحیح دی. او دلته جنس دا بخش موږ یې پلا تشریح کړی دی وختي نو ځکه ضرورت یې نشته چې بار بار بیا تشریح کړو. دلته د مصارفو کاته کومه یوه انتخاب کړو ترانزیت ټي اس نمبر 4 ګوره ترانزیت 4 هلته موږ څو درلودی ترانزیت نمبر زموږ دا 4 فکر کوم او ترانزیت شماره 4 ده. نو دلته هم دی ته دغه د 4 شماره ترانزیت دلته په تقسیموي. مختلف ترانزیتونه شاید دلته تاته ښکاره کړي چې تا هر څو ترانزیتونه تقسیم جوړ کړي وي او هغه چې تقسیم کړي نه وي پر جنس باندې نو بعد شاید هغه دی تاسو دلته مختلف ښکاره کړي. ښه ترانزیت مصارف کاته هم ترانزیت کاته هم دا ورته انتخاب کړل مصارف ورته انتخاب کړل او ښه د فیلډر موټر دی دا موږ ته په څو راوړ دی په 10 ډالر باندې موږ رانیولی دی 14 نیمه رانیولی دی یا موږ دا رانیولی پر مثال په 8 ډالر باندې دا پلا موږ رانیولی دی یا په 10 ډالر ورته انتخاب کو 14 نیمه رانیولی دی 10 نیمه رانیولی دی. صحیح دی. واحد دانه دی او تخفیف یې موږ ته نه دی راکړی ګټه 0 راچو. اوس نو دلته د ترانسپورټ مصرف په دې بیل کې خو نه یوازې نه دا یوازې یو بیل دی نه دا دوه بیل دي دا په تقریبا پر مثال 15 بیل دي او د یو جنس دوه جنس نه دي نو دا پر مثال 20 جنس دي نه نو باید موږ دغه جنس مطابق هغه څه پیسې پر دې باندې واچو. صحیح دی. جنس اجناس ته ګورو. صحیح دی. دا ټوټل څو دي 4,940 ډالر دي. دا 10 دانې تعداد دي نو پر 10 دانې تعداد باندې پر مثال 1000 ډالر زه پر دې باندې واچوم. صحیح دی. ګوره په 10 ډالر باندې موږ رانیولي تمام شد نرخ یې څو دی 11 ډالره. صحیح دی. ځکه 1000 ډالر هم د ترانزیت مصرف وخوړي نو دا 1000 دانې تعداد دي نو پر دانه باندې دا یو ډالر مصرف رالی او
خپل پر تقسیم کی ښه. اوس بل جنس دی، بل جنس مو هم شولډر شامپو ده، په کارتنانو باندې موږ رانیولې ده سیدي، هغه په دوکانو کې ږدم. دلته تعداد زور سره انتخابوم چې موږ دا 1500 کارتنه رانیولې ده وه، بخښئ دلته به $80 ته ورکړو او تعداد بیا ورته 1500 کارتنه کړو. واحد کارتن که درزن که دانه کارتن انتخاب کوو سیدي، ګټه 0 پر اچوو او د ترانسپورت مصرف دغه ترانزیت انتخاب کوو. اوس بیا موږ ته څو پاتې دي؟ 3946 نو دلته موږ انتخاب کوو چې پر مثال پر دغه کارتنانو باندې راغلي دي $1500 مکمل مصارفات راغلي دي، په لیست کې شامل کړئ. موږ په $80 باندې رانیولې دي، تمام شد قیمت یې موږ ته څومره دی؟ یو کارتن ده $83 دی، $1500 پر دې باندې مصرف راغلی دی، ګمرک او ترانزیت او ترانسپورت ټوله پر دانه باندې پر یو کارتن باندې څو مصرف راغلی؟ $3 راغلی، پر تقسیم یې کړئ. په دغه ترتیب باندې پر مثال HP کورای 5 لیپټاپ دی یوه، پر هغه باندې بیا هم څومره موږ رانیولې دي، خو دغه درې جنسونه موږ سره ثبت نو دا به انتخاب کړو. دا موږ رانیولې دي 30 دانې صحیح دی، وبخښئ په $300 مو رانیولې دي، 30 دانې مو رانیولې دي. اول کې موږ نرخ ور اچوو ښه، ګټه یې 0 ده، ترانزیت مصرف یې څو دی؟ پر مثال په دې باندې راغلی دی $1500 د ترانزیت مصرف راغلی دی. اوس دا موږ ته په 300 مو رانیول دي، په 314 باندې راته تمام شو نرخ 314.85 دی صحیح دی، یعنې 14.85 د دې د مصارفات شول. دا بیل نور ټوټل کوو، موږ ته خو لا نور د ترانزیت مصرف پاته دی $19.40 هغه بیا پر بل بیل تقسیموو، ځکه زموږ ته خو نو یو بیل نه دی راغلی، په دغه ترانزیت کې زموږ ته 2-3 بیله جنس راغلی دی نه. وصل شوي پیسې هلته په بیل کې ګورو چې موږ څو ورکړي دي په دغه نمبر بیل کې، هغه بیل خو زموږ مخ ته پروت دی، د هغه بیل مطابق موږ دغه قلمونه رسواوه. نو اوس موږ ته موږ څو ورکړي دي؟ پر مثال موږ ورکړي دي $10,000 مو ورکړي دي. د کوم حساب څخه موږ ورکړي دي؟ د میوند بانک څخه مو ورکړي دي نه. نو دلته هم باید موږ هغه میوند بانک انتخاب کړو. مصرف ثبت شو، وبخښئ خرید ثبت شو. که چیرې زه رسم ترانزیت ته ما ته وایي ورته $3000 تاسو تقسیم کړي دي، $19.40 لا درته پاته دي، هغه نو بیا باید موږ دویم بیل جوړ کړو. په دویم بیل کې باید موږ دغه پیسې په هر کم په مصرف باندې ورسول سي، تمام شد قیمتونه ورته راوباسو. دلته باید موږ ډالر انتخاب کړو. ګوره مصرف د کاته اوس دلته موږ نه راخلاصېږي ترانزیت هغه. که چیرې زه کرنسي ډالر انتخاب کړم بیا دلته دې موږ ته ښکاره کېږي، که چیرې زه کرنسي افغاني انتخاب کړم بیا موږ ته نه ښکاره کېږي صحیح دی. نو ځکه موږ وایو چې ستا خرید په هره کرنسي وي، ته باید ترانزیت په هغه کرنسي کې بیس ورته انتخاب کړې، بیس کرنسي د ترانزیت ته باید هغه ورته انتخاب کړې. بیس کرنسي مو کوم ځای و؟ ترانزیت ته راځو، ښه دا راپورونه خلاص شول. ترانزیت ته راځو، په ترانزیت کې ګوره نوی ترانزیت وهو زموږ بیس کرنسي دغه یوه ده صحیح دی. دا په دې اساس باندې که چې زموږ بیس کرنسي مختلف وي، نو که دلته موږ بیس کرنسي افغاني انتخاب کړو او زموږ خرید په ډالرو باندې وي، نو ډالر پر افغاني باندې بیا تقسیمیږي، بیا هلته مشکلات جوړېږي صحیح دی، دقیق حساب یې نه راوځي. نو دا و د ترانزیت بخش. ترانزیت هم موږ په دغه شکل باندې کولی شو چې ایډیټ او ډیلیټ یې کړو صحیح دی. یو پلا به کاتې وګورو، د تاجلاین شرکت ته به وګورو، د میرویس نیکه کمپنۍ ته به وګورو چې هغه ورسېدلي دي پیسې که نه دي رسېدلي. ګوره راپورونو ته راځو، دلته ترانزیت کاتې انتخاب کوو. ترانزیت کاتې ته چې رالو، دلته زه ډالر انتخاب کوم، په ډالر کې څوک انتخابوم؟ تاجلاین شرکت څخه ما په ډالر باندې کار کړی دی. نو دې ما ته وایي ولې دوبۍ څخه تر کابله پورې ترانزیت چې راغلی دی، دغه بلټي نمبر پر دغه بلټي نمبر باندې ترانزیت نمبر 4 $2000 صحیح شو. $2000 یې وختي قرضدار وي، زوړ حساب چې تا د کتاب د دویم جلد د 23 صفحې څخه تا حساب را انتقال کړی دی پر دغه نمبر بلټي باندې، بیا د دوبۍ څخه تر کابله پورې ستا جنس راوړی دی صحیح دی، هغه په دغه نمبر بلټي باندې د $2000 نو ته $4000 قرضدار شولې. په دغه ترتیب باندې موږ د افغاني حساب ګورو، د چا دا ګورو؟ د اسدالله کمیشن کاره دا ګورو. د اسدالله کمیشن کاره کاته ګوره هغه هم د ګمرک مکمل کار خلاص کړ دی، پر دغه نمبر بلټي ده، په دې کې نو هر شی وخت ستا سره د ثبت ریکارډ شته. سو 2 لکه افغانۍ ته د قرضدار شولې دونه صحیح دی. موږ دته وختي موږ د قرضدار وختي 3450 افغانۍ، بیا موږ وختي دته ګوره پر دریم تاریخ یعنې پرون موږ دته پیسې ورکړې وې 50000 افغانۍ صحیح دی. نو 50000 افغانۍ موږ دته وختي ورکړې وې، اوس موږ د 2 لکه افغانۍ قرضدار شولو او نوی زموږ حساب څو شو؟ 1,50,450 افغانۍ، ځکه 44000 بیا دی زموږ قرضدار و، 440,550. نو دغه و د ترانزیت بخش. انشاءالله الرحمن په ربم سره په خلاصوي، کوم چیرې سر نه په خلاصوي بیا په واتساپ کې را سره تماس ونیسئ.